بزکشۍ لوبې د قرغیزستان د شابدان کلي خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلي دي. په دې لوبه کې لوبغاړي یوه مړه وزه د مخالفې لوبډلې خواته رسوي. اندری ګومانوف او ورور یې روسلان ماهره اسپاره دي. هر ځای چې د بزکشۍ لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نس پاتې کېدلی. د اندری او روسلان پلار روسۍ او مور یې قرغیزۍ ده. پلار یې وایي کلی پې ډېر ګران دی. متل دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چېرته لاړ شم. زه دلته رالوی شوی یم او قرغیزي ژبه مې زده کړې. د شابدان کلي 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډېری هغه روس ته ستانه شوي دي. ځینو چې د قرغیزۍ میرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا 14 کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلي یوه اوسیدونکي عزت توکتونالیوا چې میړه یې په قام روسی دی وایي زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه قرغیز بولي. روسلان ګورمانوف له 3 کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتیږي. تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم 2م نمبر راځو. خالی لاس کور ته نه ځو. د قرغیزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلي کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.